ده‌ها تن از دانش آموزان و فراگیران مرکز آموزشی زبان انگلیسی تاک طی مراسم ویژه‌ای از این مرکز فارغ شدند. در این مراسم مسئولان مرکز، استادان، دانش آموزان و شماری از اعضای خانواده‌های آنان حضور داشتند. مسئولان مرکز آموزشی تاک در جریان این مراسم گفتند که فارغان موفق شدند دوره‌های مختلف آموزشی زبان انگلیسی را با موفقیت به پایان برسانند و اکنون آمادگی دارند تا در سطوح بالاتر به ادامه آموزش و کسب مهارت‌های بیشتر بپردازند. تقریبا من سره 50 شاگردان فارغ شو. 50 شاگردانو کې ډي ال هم دي او ډي آی ټي هم دي، سپیشل کلاسونو شاگردان هم دي او د ټي ټي سي کلاس یا ټیچر ټریننګ کلاس فارغین هم دي. لمون سره تعلیم د یو انسان د پرمختګ بنسټ دی، نو تعلیم ډیر زیات مهم دی او د علم سره سره موږ باید کوشش وکړو چې په خپل اولادو باندې تعلیم وکړو ترڅو هغوی یو روښانه راتلونکی ولري. د ټاک تعلیمي مرکز خدمات چې دي انلاین درسونه ورکوو، وای فای لګېدلې ده، کمپیوټر استادان با استعداده استادان دي، تکړه دي، ان شاء الله مجهز صنفونه لرو، تکړه استادان لرو، یو مجهز او نظمدار سیستم لرو. شماری از فارغان نیز ضمن ابراز خوشحالی از دستاوردهای خود تاکید کردند که یادگیری زبان انگلیسی میتواند زمینه‌های بهتری را برای ادامه تحصیل، دسترسی به فرصت‌های شغلی و برقراری ارتباط با جهان فراهم سازد. مونږ د تعلیم ته وخت ورکړ ځکه چې زه خپله د عبدالله بن مبارک د مدرسې استاد بانی او محتمیم کوم چې 200 شاګردان لرم او د کورنۍ مسؤلیت هم راته متوجه ده، په اومه درجه کې کتابونه وایم، نو په دومره حساسو شرایطو کې درس ویل یقینا ډیر لږ زور غواړي او زما علاقه ورسره ډیره وه، نو الحمدلله انشاءالله تر څو مې چې وس کېږي زه به تعلیم په برخه کې کار کوم او خدمت به کوم. سخنرانان این مراسم نقش آموزش و فراگیری زبان‌های بین المللی را در رشد علمی و حرفه‌ای جوانان مهم دانسته و از تلاش استادان و پشتکار دانش آموزان قدردانی کردند. نن سبا د ټکنالوژي دور ده، نن سبا هغه خلک په نړۍ باندې حکمرانی کوي، هغه خلک د نړۍ واک چلوي چې څوک پرمختللې ټکنالوژي ولري. تاک تعلیمي مرکز د ډیرو کلونو راهیسې د پلچرخي په سیمه کې د علم، پوهې او مهارتونو د خپرولو په موخه فعالیت کوي. د پیل څخه تر نن ورځې پورې زموږ اساسي موخه دا وه چې ځوان نسل ته معیاري، اغېزمنه او عصري زده کړې وړاندې کړو. د دوی مهیله دا ده چې دغه پیرامد غونډه چې دوی لپاره نیول شوې، دوی لپاره به یو علمي سند ورکول کېږي. په دې سند په دوی اکتفا نه کوي، انشاءالله تاسو به نورو مخکې ځئ، موږ در سره یو انشاءالله چې څه امکانات موږ لرو. زما د هر والد نه همدا هیله ده کله چې دا تصمیم داسې نیسئ چې زه مې خپل اولاد مکتب ته ولېږم، پوهنتون ته ولېږم، مدرسې جومات ته درس لپاره ولېږم، لا اولنی شی چې دی زما د تجربې نه هغه تشویق دی، مایندسیټ د دماغو جوړول دي او هغه باید مخکې له دې چې ته یو تعلیمي ادارې یا یو ځای ته ولېږي چې هغه درس ووایي، هغه باید تر اندازې زیاد تشویق شي. در پایان مراسم سندهای فراغت به فارغان توزیع شد و از شماری از دانش آموزان ممتاز نیز با اهدای تقدیرنامه و جوایز تجلیل به اعمال آمد.